الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. او زما شاه سوار ته درخواست دی چې هیڅ خبره نه ده، الله پاک دومره کریم او رحیم دی. هغه فرمایي چې ای زما بنده ته به په توبو کولو ستړی شي، خو زه داسې رب یم چې زه په معاف کولو نه ستړی کېږم. که ته په ورځ کې 100 پیرې توبه ماته کې الله وایي بیرته جوړاو کې بیرته جوړاو کې هر ځای کې ټانکې لګېدلې وې، الله وایي زه به بلکل تا ته تیار یم، لبیک په درته وایم. ما ورته یوه پیره ووایو الله پاک او یا کره ته څه وایي لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي، ای زما بنده زه حاضر یم راځه. بت پرست د بت عبادت کولو یا صنم غلطۍ کې د خولې نه وخته یا صمد، الله فورا آواز ورکړو لبیک یا عبدي، ای زما بنده زه حاضر یم. فرشتو عرض وکړي الله دا خو تا پېژنیم نه، غلطۍ کې د خولې نه وخته. الله ورته څه وایي ای زما فرشتو د اویاو کال نه ما انتظار کو چې چرته خو به ما یاد کی، نن زه یاد کم زه د په आवाज باندې आवाज ونه کما، نو په ما د ګټه کې څه فرق شو. نو ان شاء الله ما ته الله طرف ته رجوع وکړو، ماحول کې جوړاو شه، الله پاک ته توبه طیب شه او د الله نه وغواړه قبولیت وغواړه چې الله دې قبول کړي. بس الله دې قبول کړي او الله د نکار والی الله به د پورا علم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي. په الله باندې ځان قبول کا. او انساني من کمزوري خلق الانسان ضعیفا. الله وی کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون، د آدم ټول بچی خطاکار دي ګناهګار دي، خو خبرې کم دي چې توبه کوونکي وي. او الله پاک سوی اے د آدم بچو که تاسو ټول پټول بزرګان او نیکان شئ، زه به نور داسې خلک پیدا کما چې هغه به ګناهونه کوي او زمانه به چې کوم دی معافي غواړي زه به یې معاف کوم. نو شاه سوار وایي تا ته مدبیانه او په عاجزۍ درخواست دی چې هېڅ خبره نه، موږ ټول دغسې مړه موږ ټول دغسې د بوډۍ زامنې بیرته رجوع وکړه، بیرته خپل کار طرف ته راشه او بیرته د دعوت او تبلیغ په کار کې رنګ شه. او د الله پاک ډېر غفور رحیم دی، دونه مهربانه دی. وایي که ته دومره ګناهونه وکړې چې دا ټوله دنیا ډکه کې او د اسمان ستا ګناه ولګي او ته یو پیره ووایې یا الله معاف مې که، الله وایي غفرت لک ولا ابالي، الله وایي زه به ټول معاف کړم، زمانه څوک تپوس والا نشته. نو انشاءالله دوباره واپس ته راتلو نیت وکړه، موږ به هم دله دعاګانې غواړو، وسم دلم دعاګانې وکړي، اعمالم دله کوو او الله پاک دې تعالی دوباره واپس دراتلو توفیق درکړي. او موږ تاسو د هېچا نه څه نه غواړو. د دې کار نه مقصد زموږ صحیح یا الله ته زموږ شي. بس من کان لله وکان الله له، څوک چې د الله شي الله د هغه شي. بس الله زموږ شو، دا څومره څه چې دي دا به هر څه به زموږ شي. چې الله خپل کو د دې کار نه زموږ مقصد صحیح چې الله زموږ شي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. نو کومو کسانو چې د خپلو جذباتو اظهار کړی دی الله دې ټول له جزای خیر ورکړي. او زما ټولو هغه ملګرو ته درخواست دی کوم چې په شاه سوار باندې خفه کېږي چې هغه دې د هغوی دپاره کم از کم چې نه 2 رکعاته نفل وکړي او ثواب دې شاه سوار ته وبخي چې یا الله شاه سوار له واپس دوباره د دعوت محنت ته دراتلو توفیق ورکړي. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. محترمو زمونږ یو ورور ډېر قابل قدر او ډېر محترم چې الله پاک په هغه باندې خپله پیرزونه کړې ده او دعوت او تبلیغ په لار کې قبول کړی دی. الله پاک دې هغه ته استقامت نصیب کړي چې د هغه نوم شاه سوار دی. او الله پاک دې د هغه ټولې پریشانۍ ختمې کړي، د هغه ټول ضرورتونه دې الله پاک د خپلو خزانو نه پوره کړي. او الله پاک دې د خپل ځان نه علاوه د بل هیڅ چا محتاج نه کړي. او د مرګ پورې الله پاک دې هغه په دې کار کې استعمال کړي. او الله پاک دې هغه ته نور هم قبولیت نصیب کړي. هغه څه خبرې اترې کړي دي، انسان دې کمزوری دی. الله پاک په خپله وایي چې ما انسان ضعیف او کمزوری پیدا کړی دی. او په انسان باندې چې کله حالات راشي نو دا بیا جزه پزه کوي، او چې کله لږ حالات ټیک شي نو بیا وایي چې دا کمال زما دی. محترمو په هر حال کې الله طرف ته منډه کول، په هر حال کې الله بلل، په هر حال کې الله ته آواز کول، د الله نه ما سوا د ټولو نه مخ اړول، بیا د انسان ترقی شروع کیږي. او د دعوت او تبلیغ دا کار خو داسې یو کار دی چې د دې نه مقصد د نورو اصلاح نه ده، د دې نه مقصد نور په هدایت راوستل نه دي، بلکې د تبلیغ مقصد د خپل ځان اصلاح ده
د خپل قبر آخرت فکر پیدا کول دي او د ځان سره سره د نور امت هم فکر کول دي. د دعوت او تبلیغ کار دا د ملک مال محتاج نه دی او نه په دې سیزونو چلیږي، بلکې د دې سیزونو محتاج صرف باطل دی چې د هغې څه حقیقت نشته دی. هغه د دې سیزونو محتاج دی. باطل چې څونه خورېږي هغه زر 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 او مال او داسې چې کوم دی نور سیزونه مخکې کوي چې د هغې په وجه باندې هغې باطل خوروي. خو د الله د دین محنت دا صرف د ایمان او د اعمالو محتاج دی چې انسان د ایمان په محنت کې لګیا وي او د اعمالو په محنت کې لګیا وي، نو د ده نه به ټولې دنیا ته خیر خورېږي او د ده مثال به د نور وي، ټولې دنیا ته به د ده نه فایده رسیږي. خو که چېرې دی هم د باطلو په شان د غیرو په شان ملک مال اسبابو طرف ته منډه ووهله، نو دی به بیا په ځای د دې چې خلکو ته خیر ورسوي بلکې دا به په خپله د خیر نه محرومه کیږي. نو په دې وجه زما ټولو حضراتو ته درخواست دی، کومو کسانو چې د شاه سوار سره د جذباتو اظهار کړی دی، الله پاک د هغې له جزای خیر ورکړي. خو زموږ د دعوت او تبلیغ مزاج دا نه دی، ځکه چې که موږ د بل جب ته کتې د بل مال تم کتې نو نن به په دنیا کې یو تبلیغي هم نه وي، بلکې دا څومره تبلیغیان چې ګرځي نو دا صرف د الله په خزانو نظر ساتي، د الله خزانو طرف ته نظر وي، د خپل جب نه رالي، د الله په دین خرج کوي، خپل بچو باندې خرچه کموي او هغه د بچو د کمې خرچې پیسې چې کم دی هغه راوالي او د الله په دین لګوي. او الله پاک ته د دې خلکو دا قرباني او دا جدوجهد دومره خوښ دی چې د دې په وجه نن الحمدلله ثم الحمدلله په ټوله دنیا کې د دعوت او د تبلیغ کار عام شو. که څوک د تبلیغ کار نه کوي هم د دعوت او د تبلیغ د کار سره مینه او محبت ساتي. زما عزتمندو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې محنت شروع کو د هغه سره نه ملکو نه مالو نه سره د دنیا څه اسبابو تر دې پورې چې نه پلارو نه مور وه، بلکې داسې په یو عجیبه غوندې حالت کې الله پاک هغه ته حکم وکړو چې بالکل هیڅ قسمه سر و سامان ورسره نه و، ټوله مکه مشرکین خلاف وو، خو الله پاک هغه ته څه اعمال ورکړي چې د هغې اعمالو په برکت سره الله پاک په ټوله دنیا کې د هغه دین خور کو او د هغه دین ته الله پاک غلبه ورکړله. هغه اعمالو کې اولنی عمل هغه د دعوت عمل دی، دعوت الله چې الله پاک طرف ته بلنه چې د الله نه کیږي، د الله د غیر نه نه کیږي، د الله نه ما سوا چې دا څومره دي دا مخلوق دی، دا ټول په ټول الله ته محتاج دی. یو هغه ذات دی، هغه الله دی چې هغه د هیچا محتاج نه دی، د دې ټول مخلوق نه بغیر هغه هر څه کولی شي. اول عمل هغه د دعوت عملو چې هغې چې کوم دی دا په ډېر زور او شور سره شروع کو. دویم عمل هغه د تعلیم او د تعلم د دین زده کړه، علم په خپله زده کول او بل ته ښودل. او دریم عمل دا د ذکر و عبادت چې فایې کې فرایض دي، نوافل دي، د موقع محل دواګانې دي. او څلورم عمل د خدمت. مسجد نبوي کې به دا څلور اعمال کېدل. په دې وجه باندې الله پاک د مسجد نبوي نه په ټوله دنیا کې دین خور کو. نن که موږ تاسو ګورو ریوند ته لاړ شو، په ریوند کې څه فیکټري نشته دی، څه میل نشته دی، هلته څه پراپرټۍ نه چلیږي، څه داسې تجارتي بزنس نشته دی، بلکې روزانه په ریوند کې تقریبا د چین والا د 100,000 کسانو پورې سار او ماښام په سبیل الله رزق خوري. داسې په پوره دنیا کې هیڅ یوه اداره نشته، یو ملک نشته دی چې هغه د دومره خلکو ته د الله په نوم باندې خوراک ورکي، بلکې په دغه ریوند کې تقریبا د 2,500 پورې شعبې دي، یعنی 244 یا 2,500 شعبې دي. په هر یوه شعبه کې د 50 نه والا د 2,500 پورې کسان کار کوي او دا ټول کسان بغیر تنخواه کار کوي. تاسو یو چیلنج دی، پوره دنیا کې څومره ملکونه دي ځان ته سپر طاقت وي او وایي چې زموږ نه بل اوچت څوک نشته دی، هغې دي دا موږ ته وښایي چې په هغې کې څونه کسان اسې د ادارې دپاره کار کوي.
بلکې موږ تاسو ته دا ښایو چې په ریوند کې تقریبا په هره شعبه کې 200-250 کسان کار کوي او بیا دې 200-250 لا په 250 کې ضرب ورکا د دې نه څومره زرګونه جوړیږي دا ټول خوراک خپل کوي خرچه خپله کوي د چانه شاباسي نه غواړي د چانه ایوارډ نه غواړي د چا چې کوم دی یعنی د شوشۍ ته نه دي پته ما بلکې ټول په دې کوشش کې دي چې زما د دې کار زما د دې عمل د الله نه ما سوا بل چاته پته ونه لګي د خپل جب نه پیسې راخلي او زی او د الله د دین مهنت کوي په ملکونو کې ګرځي په ریوند کې چې کوم دی شپه ورځې په ځان یوه کړي ولې په ریوند کې دا اعمال کېږي دا کم اعمال چې ما مخکې ووی دغه اعمال په ریوند کې کېږي چې د دغه اعمالو برکت دی چې په ټوله دنیا کې د دغه ځای نه خیرونه خورېږي او کم خلک چې دغه ځای ته ځي الله پاک د هغې اصلاح کوي نو په دې وجه زما درخواست دی چې د دعوت او تبلیغ کار موږ د ملک مال څه ونه تړو کومو کسانو چې د شاه سوار بای په باره کې د جذباتو اظهار کړی دی الله دې هغې له ډېر زیات جزای خیر ورکړي الله دې د هغې په مال او د هغې په څیزونو او په اولاد په عمر په هر یو څیز کې برکت واچوي خو زموږ د کار دا اصول نه دي زمونږ د کار اصول دا دي چې دی وږی وي د ده په بچو لږه راشي او د ده مشابهت د صحابو د بچو سره وشي د ده د بچو مشابهت د صحابو د بچو سره وشي د ده مشابهت د صحابو سره وشي او د ده په دې قربانۍ باندې الله پاک د کفر غټې غټې قلاګانې ختمې کړي د کفر غټې غټې قلاګانې چې کوم دی ورانې کړي او الله پاک ته د ده دا قرباني خوښه راشي او الله پاک د امت د هدایت فیصله وکړي په تبلیغ کې 80% خلک دا په قرباني چلیږي 20% خلک داسې دی چې د هغې دنیا لوکوټې برابر ده الله دې موږ ټول له توفیق راکړي او زما شاه سوار ته درخواست دی چې هیڅ خبره نه ده الله پاک دومره کریم او رحیم دی هغه فرمایي چې ای زما بنده ته به په توبو کولو ستړی شي خو زه داسې رب یم چې زه په معاف کولو نه ستړی کېږم که ته په ورځ کې 100 پیرې توبه ماته کې الله وایي بیرته جوړاو کې بیرته جوړاو کې هر ځای کې ټانکې لګېدلې وې الله وایي زه به بلکل تا ته تیار یم لبیک په درته وایم ما ورته یوه پیره ووایو الله پاک او یا که راته څه وایي لبیک یا عبدي لبیک یا عبدي ای زما بنده زه حاضر یم راځه بت پرست د بت عبادت کولو یا صنم غلطۍ کې د خولې نه وخته یا صمد الله فورا آواز ورکړو لبیک یا عبدي ای زما بنده زه حاضر یم فرشتو راته کې الله دا خو تا پیژنیم نه غلطۍ کې د خولې نه وخته الله ورته څه وایي ای زما فرشتو د اویاو کال نه ما انتظار کو چې چرته خو به ما یاد کی نن یې زه یاد کم زه د په آواز باندې آواز ونه کما نو په ما دې ګټه کې څه فرق شو نو انشاءالله ما ته الله طرف ته رجوع وکړو ماحول کې جوړاو شه الله پاک ته توبه طیب شه او د الله نه وغواړه قبولیت وغواړه چې الله دې قبول کړي بس الله دې قبول کړي او الله د نکار والی الله به د پورا علم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي په الله باندې ځان قبول کا او انساني من کمزوري خلق الانسان ضعیفه الله وی کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون د آدم ټول بچی خطاکار دي ګناهګار دي خو خبرګي کم دي چې توبه کوونکي وي او الله پاک سوی اے د آدم بچو که تاسو ټول په ټول بزرګان او نیکان شئ زه به نور داسې خلک پیدا کړم چې هغه به ګناهونه کوي او زمانه به چې کوم دی معافي غواړي زه به یې معاف کوم نو شاه سوار به تا ته مدبیانه او په عاجزۍ درخواست دی چې هېڅ خبره نه موږ ټول دغسې مړه موږ ټول دغسې د بوډۍ زامنې بیرته رجوع وکړه بیرته خپل کار طرف ته راشه او بیرته د دعوت او تبلیغ په کار کې رنګ شه او د الله پاک ډېر غفور رحیم دی دونه مهربانه دی وایي که ته دومره ګناهونه وکړې چې دا ټوله دنیا ډکه کې او د اسمان ستا ګناه ولګي او ته یو پیره ووایې یا الله معاف مې که الله وایي غفرت لک ولا ابالي الله وایي زه به ټول معاف کړم زما نه څوک تپوس والا نشته نو انشاءالله دوباره واپس ته راتلو نیت وکړه موږ به هم دله دعاګانې غواړو وسم دلم دعاګانې وکړې اعمال هم دله کوو او الله پاک دې تعالی دوباره واپس د راتلو توفیق درکړي او موږ تاسو د هېڅ چا نه څه نه غواړو د دې کار نه مقصد زموږ صحیح یا الله ته زموږ شي بس من کان لله وکان الله له
څوک چې د الله شي الله د هغه شي. بس الله زمونږ شو، دا څومره څه چې دي دا به هر څه به زمونږ شي. چې الله خپل کو د دې کار نه زمونږ مقصد صحیح چې الله زمونږ شي. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. نو کومو کسانو چې د خپلو جذباتو اظهار کړی دی الله دې ټول له جزای خیر ورکړي. او زما ټولو هغه ملګرو ته درخواست دی کوم چې په شاه سوار باندې خفه کېږي چې هغه دې د هغوی دپاره کم از کم چې نه 2 رکعاته نفل وکړي او ثواب دې شاه سوار ته وبخي چې یا الله شاه سوار لا واپس دوباره د دعوت محنت ته دراتلو توفیق ورکړي. آمین آمین آمین.